سلامونه او نیکې هیلې دوستانو، امید ده چې جوړ به وئ، صحتمند به وئ. مسعود همکار یم، تاسو ته د لوی اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي دا اختر په هېواد کې د امن، سولې، ورورولۍ او ترقۍ اختر وګرځي. راغلي یو موږ هم د تڼۍ ولسوالۍ عیدګاه جومات ته غوښتل مو چې د لوی اختر لمانځونه دلته ادا کړو. ملګري هم را سره د 15 ګروپ راغلی دی، سرشار، امان تڼۍ دی، دیوانه غدي دی، ارباز دی. دا ډېر ملګري د ټول نومونه نشم اخیستی. دوی به هم تاسو ته د اختر مبارکي وړاندې کړي او د دوی سره به یې وخت له بنډار هم ولرم. لومړي سر کې به سرشار امان څخه څه پوښتنه وکړې. سرشار امان صاحب، اختر مبارک شه. السلام علیکم ملګري، چریغ وای، جوړ وای، تازه وای. اختر مبارکي ټولو ته زړه له کومې وایم. تازه ژوندی دی او رئیس غلجای هر سره دی. غلجای صاحب ستا د هم اختر مبارک وي. برا سلامونه، نیکې خیل احترامات مو ومنئ په دې خیله چې رادرغه او جوړ وای. یا برا اختر مبارک شه، د ټولو یارانو انډیوالانو مبارک شه. مو دې خیله چې اختر مو بخیر پیل کړی وي. مننه.